د اروپایي هیواد هنګري اوسیدونکې 22 کلنې نجلۍ د ګوډۍ په څیر ښکاره کېدنې لپاره په ځان 15,000 پاونډه مصرف وکړ، خو اوس دا نجلۍ وایي چې د ډیر ښایست له امله ورته څوک دنده نه ورکوي. دا نجلۍ باربرا لونا سایپس نومیږي او په لومړي ځل یې په 18 کلنۍ کې سرجري کړې وه. له هغه راوروسته د نجلۍ 10 ځلې سرجري عملیات ترسره کړي دي ترڅو ښایسته ښکاره شي. باربرا وایي چې هغه ډیره زیاته ښایسته ده او د هغې د ښایست له امله ورته هیڅوک دنده نه ورکوي. باربرا لونا سایپس له یوې رسنۍ سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغې په یو شرکت کې په ریسپشن برخه کې کار کاوه، خو د ډیر ښایست له امله به یې چې نارینه ولیدله نو به یې په همدې سترګې خښې کړې چې وروسته یې دا دنده هم پرېښوده. ډیرو ځایونو کې د دندې تر لټولو وروسته چې هماغه کومه بله دنده ترلاسه نه کړه نو یې له هغه وروسته د ویب کیم ماډل په توګه کار پیل کړ. باربرا په لومړي ځل په 15 کلنۍ کې لومړی دنده پیل کړه، خو هغه وایي چې دومره ښایسته وه چې د دفتر هر یو کس به غوښتل چې ورسره اړیکې جوړې کړي او شپه ورسره تیر کړي. هغه وایي موږ په یوه داسې نارینه ټولنه کې ژوند کوو چې که هره ښځه غواړي چې پرمختګ وکړي نو باید سړي خوشحاله کړي او هغوی سره شپې وکړي.